یوګانډا سره لوبه. نیمه پای لوبه کې د افغانستان شتون حتمي دی. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي امریکا او ویسټ انډیز کې د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیل شو چې افغانستان پکې خپله لومړۍ لوبه نن د یوګانډا پر وړاندې ترسره کړه او افغان اتلان وتوانېدل چې پر ډېر لوی توپیر سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي. مبصر زیاته کړې چې د یوګانډا پر وړاندې لوبه کې بریا ترلاسه کول په هر صورت خو د پام وړ ټکی پکې دا و چې افغانستان دغه لوبه په ډېر لوړ توپیر وګټله او په رښتیني ډول یې د نړۍ د یوې لویې لوبډلې رول ولوباوه. په تبصره کې څرګنده شوې چې یوه خبره باید سپینه شي، هغه دا چې یوګانډا هم کوچنۍ لوبډله نه ده، ځکه کله چې د افریقا او نړۍ د دومره لوبډلو له منځه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي نو معلومه خبره ده چې کمزورې لوبډله نه ده. د مبصر په اند که د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران زړورې لوبې ته پام وشي نو هغه وخت به د ریاض چې کله افغانستان په 2010 او 2011 زیږدیزو کلونو کې هندوستان، استرالیا او جنوبي افریقا سره لوبې کولې. یوګانډا سره تر لوبې کولو وروسته افغانستان 2 نمرې ترلاسه کړې. نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او پاپو نیوګیني سره لوبو ته لا چمتو شو او دغه راز ښایي کمزوري ټکي هم ورته معلوم شوي وي چې باید په راتلونکو لوبو کې یې اصلاح کړي. په تبصره کې وړاندې ویل شوي دغه لوبې وښودله چې افغانستان د لویو لوبډلو لکه نیوزیلینډ په وړاندې هم مقابله کولی شي او که په خپل ګروپ کې یې نیوزیلینډ او ویسټ انډیز سره د توپوهنې په برخه کې دغسې لوبه وکړه لکه د یوګانډا پر وړاندې چې ګربز او ابراهیم وکړه نو بریا د افغانستان ده، ځکه توپ اچونه کې افغانستان په کافي اندازه وړتیا لري او کولی شي د سیالې لوبډلې لوبغاړي ډېرو منډو ته پرېنږدي او یا هم له ورکړل شوي هدف څخه په اسانه توګه دفاع وکړي. مبصر د خپلې تبصرې په وروستۍ برخه کې څرګنده کړي چې باوري دی که افغانستان په ګروپي سیالیو کې بریالی شو نو په 8 غوره لوبډلو کې هم بریالی کیدی شي، ځکه مخکنیو تجربو ښودلي چې افغانستان بریالی شوی نو د مخکې تګ روحیه یې لا پسې پیاوړې شوې ده.